Page 48 Lesson 22 اتهڅلوېښتمه صفحه 22 درس H ه په رقم تلفظ کیږي. زموږ د پښتو الفبا د ه توري په رقم. Let's learn. راځئ چې زده کړو. Learn the words. دا لغتونه زده کړئ. لومړی لغت Henry. دوهم لغت hat. درېهم لغت horse. څلورم لغت house. نو H د ه په رقم تلفظ کیږي. Henry, hat, horse, house. Watch, point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او سندره ووایاست. The H chant. د H سندره. Listen and sing the JKH song. غوږ ونیسئ او د JKH سندره ووایاست. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. Touch your shoulders. خپل اوږې لمس کړه یا ټچ کړه. Touch لمس کړه. Your shoulders خپل اوږې. Touch your elbows. خپل څنګلې لمس کړه. Touch یا لاس واړوه یا لمس کړه خپل څنګلې. Touch your knees. خپل زنګنو ته لاس واړوه. Touch your toes. خپل د ګوتې سرونو ته لاس واړوه. Touch یعنی لاس وړل یا لمسولو ته وایي. Touch your shoulders. Touch your elbows. Touch your knees. Touch your toes. او د درس په اخر کې I can say the H words. زه د H لغتونه لوستلی سم. I can say touch your knees. زه کولی سم چې ووایم خپل اوږې لمس کړه یا لاس وروړه. نو که چیرې درس مو زده سوی وي نو ټیک مارک یې کړئ. Page 50 Lesson 23 پنځوسمه صفحه 23 درس Q Q د کوه په رقم تلفظ کیږي. Q کله چې په لغتونو کې راسي کوه په رقم تلفظ کیږي. Let's learn. راځئ چې زده کړو. Learn the words. لغتونه زده کړئ. لومړی لغت Queen. دوهم لغت Queen. درېهم لغت Quilt. څلورم لغت Question. ګورئ په ټولو کې کوه په رقم راغلی. کوه، Queen, Queen, Quilt, Question. نو Q د کوه په رقم تلفظ کیږي. Watch, point and chant. وګورئ، اشاره وکړئ او سندره ووایاست. The Q chant. د Q سندره. Let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. Listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست. Ouch. اوف. I hurt my knee. ما خپل زنګون خوږ کړ. I hurt خوږولو ته وایي. I hurt my knee. ما خپل زنګون خوږ کړ. Ouch. I hurt my nose. اوه ما خپل پزه خوږ کړه. Ouch. I hurt my head. اوه ما خپل سر خوږ کړ. I hurt my head. ما خپل سر خوږ کړ. Ouch یعنی اوه. hurt زخمی کولو یا خوږولو ته وایي. د درس په پای کې I can say the Q words. زه د Q لغتونه لوستلی سم. I can say ouch. I hurt my knee. زه کولی سم چې په انګلیسي ژبه کې ووایم اوه ما خوږ کړ خپل څنګلې یا اوه ما خوږ کړ خپل سر. Ouch. I hurt my head. نو که چیرې تاسې درس زده کړی وي نو دا در سره ټیک مارک کړئ.